نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترسو پورے چپد مقدس مکد اللہ نم ویل کیگی تر آغی پورے قیامت بنا رازی اکل چی دا دی مقدس مکن دا خدای نم ختم شی بیا با اللہ دا ازمکا و دا اسمانون و دا عرص تباکی و قیامت براش بیا رونو قیامت چی رازی نا گہانی نرازی دا قیامت خپل نخ نخانی دی پیغمبر علیہ السلام دا غی بیان کرده دی دیر نخ دا قیامت چې کمی وړې وړې نخې دي نو هغه تقریبا راښکاره شوي دي او کمی چې غټې نخې دي لویې نخې د هغې انتظار دی او نبي علیہ السلام فرمایي چې هغه غټې نخې به موجودېږي یو د هغې غټو نخو نه په دې مخ د ځمکه د یهودیانو د عیسایانو غلبه ده ګوره پیغمبر علیہ السلام ډیر مخکې فرمایلی دي چې په دې مخ د ځمکه به د یهودو د عیسایانو غلبه راشي د مسلمانانو حکومتونو او سلطنتونو به ختم شي او خصوصا قیامت ته نږدې به په ټوله دنیا بیا د عیسایانو حکومتي د یهودو د عیسایانو مشترکه دا ټول علاقې دا زمونږ وطن دارنګې دا افغانستان او خراسان او ایران روم او فارس شام او لبنان او اردن فلسطین د افریقې ملکونه چې څومره دي پرې به د عیسایانو د یهودیانو شریک حکومت راځي مسلمانان به دومره تنګي چې یو ځای کې به مسلمان خپل سر نشي ښکاره کولی او که مسلمان سر ښکاره کوي او دی وایي چې زه مسلمان یم نو هغه ته به مضبوطه سزا ورکوي زه خو اوس ګورم او دې حالاتو ته ګورم نو زه وایم دا د نبي علیہ السلام هغه پیشنګویي کوم چې هغه څوارلس نیم سوه کاله مخکې فرمایلې ده داسې وخت به راشي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا اسلام او ایمان به لاس کې نیول دومره ګراني لکه سکاره په لاس کې نیول یو سړی چې سکاره په لاس کې نیسي نو دا اسانه خبره نه ده دغه رنګې ایمان د ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل ځان ته مؤمن ویل یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي که کافر څه کار کوي نو یې تمخه کوي او که مسلمان څه وایي نو یې تمخه کوي دغه خو بوس مسلمان دی نبی علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی وی دا بوس دی دی باندې الله پروا نه ساتي کوم چې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی نو هغه مسلمان درته یادوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان بنی بیا او کوي نو پټ بای او کدی سرخ کارا کوي نو وای به او تبا کوي به هغه مسلمان هغه بوس مسلمان چې کوم د يهوديانو د عیسایانو مرګري دي فقط دغه مسلمانان په مقدس مکوي او په دغه مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمایي خدای اس پروا نه ساتي خدای دې هغه مسلمان نه ګرځي دغه يهوديانو عیسایانو هغه شریک حکومت بډیر شي ټول زمکه باندې بخوار شي او د مدینه منوره خوا کې یو علاقه د خیبر وته وي خو زمونږ د خیبر دی دا مدینه منوره خوا کې خیبر تقریبا اتیا سلور نیمه شلی میلا کیلومتر لري را هغه ته د يهوديانو د عیسایانو حکومت ورسی یو سړی به نیک سړی به اوس ګوره کوم ځای کې چې کفر مخر او چت کې نو الله اسلام لم بیا بری او غلبه ور کوي
مسلمانان براغون چې مونږ بس چل کو. دا خدا کافر عیسایان او یهودیان رالل او زمونږ هغه مقدس ځمکې مدینه منوره ته او مکه مکرمه ته رالن شو سبق او دې سره هغې به راغونډ شي یو نیک سړی وایي چې هغه ته به مهدي ویل کېږي او د هغې مهدي نوم به د پیغمبر علیه السلام د نوم په شانتي وي، محمد به نومي، د پلار نوم به عبدالله وي او د مور نوم به آمنی. کوم چې د نبی علیه السلام نوم د پیغمبر علیه السلام فرمایي د مهدي نوم به زما د نوم په شانی، د پلار نوم به زما د پلار په شانتي، د مور نوم به زما د مور په شانتي وي. او فرمایي نبی علیہ السلام چې داغه شکل بم تقریبا زما برابري او داغه خوی بم زما پشانتی. دا یو نیک سړی بی، یو بزرگ انسان بی، یو ولی الله انسان بی، مدینه منوره کې بی. خلق بداسه چوتو تو میں شروع کی چمی گویا چیرې دا سړی خسړی دی بادشاہ کول پکار دی، دی به د هغه ځای نه رو تختی وکې مکرمه ته براشي. دی د پاره براو تختی چې اسنه د خلق ما خپل بادشاہ مقرر نکی، یریږي به د بادشاہ د بوجنا. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې دنه مخ کې ډېر خلک چې هغې به دروغ د مهدي دعوه کوي او د مهدي نخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خول د هغه درته خیم. دې چې راشي کله مکې مکرمې ته دی به طواف کوي او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلق دي هغې هم راغلي بیت الله طواف لو په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دی، یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاہ مقررول پکار دی، په دې فکر او سوچ کې به ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي. خلق به هم د صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی، د مدینې منورې نه راغلی د مکې مکرمې ته حج کوي، هغې به په زور راونیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به راونیسي، په زور به راونیسي. دی به انکار کوي، هغې به وایي موږ دې نه پرېږدو، ستانه بغیر بل سړی موږ مشر نه منو، لاس به وله ورکړي او بیعت به ورسره وکړي او دقه ځای کې به هغې خلیفه کړي. اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښولې دي. ګوره نبی علیه السلام چې څه وایي قربان شم ته نو هغه رښتیا وي، هغه دروغ نه. دی چې کم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روژې میاشتي یو نښه کوي. دویمه نښه ده چې په دغه روژه کې به سپومې تندر نیسي، په دغه روژه کې. دریمه نښه دا ده چې په دغه روژه کې به په 15مه ورځ د روژې نور هم تندر نیسي، سپومې به هم تندر نیسي د شپې او نور به هم په 15مه روژه تندر نیسي. د دویمه نښه شوه. او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي، د د لاس نیوه به کوي، دی به بادشاه مقرروي. د دریمه نښه شوه. او څلورمه نښه دا ده چې کم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه. د خبره اومنه او د تابعداري وکړه، دا د الله خلیفه دی. یو غیبي اواز بوشي، هذا خلیفة الله فی الارض، دا سړی په دې ځمکه د الله خلیفه دی. فاسمعوا له واطیعوه، خبره واوره او د تابعداري وکړه. دغه مهدي به صاحب بادشاه مقرر شي. چې دی بادشاه مقرر شي د مسلمانانو به لږه ساعت تېره شي چې د یو مشر خو مقرر شو که نه. عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي، د مسلمان ځای به نه معلوم. کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته راوځي، رو رو به راجمع کېږي، راځي به هغه سوچه مسلمان. مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوئ، زم خلیفه کړم، خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره، خبره به پرېږدم نه. ما سره ملګرتیا که کوئ ډېره ښه ده که نه کوئ، زه نه کوم خلافت. خلق به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو، جهاد به شروع شي. دی چې جهاد شروع کړي الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي، لږ لږ شکست به مونی مونی مونی، آخر وخت کې دی به شام ته راورسي. د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه
تر شام پورې د علاقه به فتح کی او چې څومره عیسایان او یهودیان یا به ټول ختم کی دغه علاقو کې چې د شام ته راورسي نو هلته به یو دروغجن اواز ووري چې دجال راووته دی به وایي اوس د مقابله پکار ده دله ورتلل پکار دي لیکن هغه خبر به غلطي ابه دروغ وخیږي صرف یو فایده به پکې دته ورسیږي او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي لکه یو مسلمان ته وی دشمن را روان دی نو که دشمن وی کني خو مسلمانان یو پټې لږ بیدار توپ پکې راځي نو دا به یو اعلان وشي چې دجال روت دجال به نی راغلی دروغ اعلان به دی به لږ غوندې ملګري بیدار کی پوی به هم کی چې واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی او ځان تکړه کې ګوره ابا د خدای دعوه کوي او ډیر مسلمانان به گمراه کوي په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنه او تکلیفونه وخت په وخت ګوره راځي دا څه ولا خبره نه ده مسلمان تکلیف د نبی علیہ السلام د زمانې نه واخله تر قیامت پورې په مسلمان یو وخت تکلیف بل وخت تکلیف بل وخت تکلیف او دا مصیبتونه چې را نشي د کراو د کوټه پته پکې نه لګي پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی د چا په زړه کې کلک ایمان دی خدای او رسول په سچ مني او کم سړی د پیسو غل دی کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی داغه او داغه سوچه مسلمان پته پدې کې لګي دا شی چې نه خدا پته نه لګي دا ورشه اوس په افغانستان کې کم چې د امریکای مرګري دي هغه خدان ته عیسایان نه وي امزان ته مسلمانان وي هغه خو چرم دانه وي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکایان یو یا مونږ عیسایان یو هغه خدان ته وي مسلمان دا امریکای چې کم خلک راوستل هغه خدان ته کافر نه وي نه امریکایان وي ځان ته وي مسلمانان لیکن هغه سوچا ایک نمبر مسلمان نه دغه چې د امریکای او د يهودو مرګره دا به دو نمبر مسلمانی دا به غیرتی مسلمان چرم نی دا به بغیرت مسلمانی الله دې د مکه مکرمه او د مدینه منوره د اسلام مرګري کی خدای دې د امریکای او د يهودو د اسلام نو ساتي د امریکای او د يهودو اسلام به د جب اسلامي دنه به يهودیت او عیسایتی ایرونو د دوالو جهانو مبارک سردار فرمایي زید ځان درته نه وېما چې هرگز مسلمان د کافر هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی دا ځخونه نبی رسول الله فرمایي هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی دا برده د خلی دوستی وي او په دغه دوسته به مسلمان لټک ور کوي تاسو کو ګوره د نبی رسول الله د وینا مطابق دا علاقه ټول تقریبا امریکای په خپل قبضه کې راوسته ورشاو ګورب سعودي پزما کې خپل قدمونه خودي دي بیړې خپل کویت ته نه کړې دي او زه په دې چې دغه کم ملکونه افریقي ملکونه دي هغه ټول عیسایان او يهوديان په خپل قبضه کې غشتي دي دا خو د پیغمبر علی السلام ځلې پیشنګوي دي هغه چې صفر ما یو اقا خبره شروع ده نو سیب د مکه او د مدینې نه والا منورینا تر د شام پورې د مسلمانان په فتح شي علاقې په فتح شي د مسلمانانو یو دور براشي او راج براشي خوشاله او زنده‌باد بلګيږي چې شکر دې چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو د عیسایانو نه خدای پاک موږ بیا آزاد کړو دې کې به اعلان وجه دجال را ورسېد مهدی با معلوماتو کې قوم با جوړ کی ورته چې دجال واقعي راغی چې پته ولګي هغه به دروغي دې به د عدل او د انصاف حکومت شروع کی نه کاله به مهدی په دې مقدس مکه د عدل او د انصاف حکومت کوي داسې د عدل او د انصاف حکومت کم چې عمر ابن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی خوشاله بی زمکه بخپل بارانون رووری زمکه بخپل اسمان زمکه بخپل فصلون را زرغون کی خلق بخوشالی داسی بخلق خوشالی دمرا مال او دولت بخلق سروی که یو صلیخ پل زکاة براوالی ماسخوطن بورشی یو گاونڈی لی یو غریب گاونڈی لا ور باوتاوڑا بی رور السلام علیکم وعلیکم سلام سپس رالی وی سیب دا زکاة نخپل روڑی دی زرگون روپے دی دا خدای پلار کے قبول کا اب وتوی ک پرون دی راوړې ونو قبول کړي به مې وي نن زمالدارم زما سره خپل زکات غم دې کړه چاله ورکم غریب بني دا د نبی رسول الله بیان سال به ورشي ول سړي پسې صاحب دا زکات مې راوړې ده او تراته په دې گاون کې پټې لک کمزور ښکارې تا سره امداد کوم ها دا زکات والا او ورور ک بیګا دې راوړې وي نو شاید چې درنه به مې قبول کړي وي
د شپې مال خدای دومره مال راوسته دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکم. داسې به خلک نیکان وي، داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي، فصل به رازرغون شي او صیب باغونه به میوې ونیسي، خلک به سر کې خوشحاله وي. ولې؟ ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مقدس مکه نافذي. جناب دا مهدی به لګي، خپل کار به کوي، دې کې به واقعي په حقیقت کې دجال راشي، دجال به را پیدا شي. نبی علیہ السلام فرمائی 40 ورځې به دجال په دې مقدس مکه ګرځي، 40 دن. 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغرب پورې، جنوب نه شمال پورې په دې علاقه چکر ولګي. او دا 40 ورځې به څنګه وي؟ لومبه ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال برابر، دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د میاشت برابر، دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې برابر. لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخیږئ، بره چت باندې درې مرې اچولې شوي دي، لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي، نو هغې ته دا سیزونه میزونه یې تړلي دي. نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو، بره درې مرې اچولې شوي دي، یو پوټې ګزاره وکړئ ملګري، بره ملګري کښېنئ، الله دې اجر درکړي. لومبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال، دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یو میاشت، دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې، او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامر ورځې. دې کې به صاحب دې چکر ولګئ په دې ټوله ځمکه، او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي، دې به وایي زه خدای یم، دې به دا نه وایي چې د خدای بنده یم، زه خدای یم. او ورسره به سي نبی علیہ السلام فرمایي مال او دولت، باغونه به، او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي، ما ومنئ چې زه خدای یم، هغې به وایي نه ته خو زمونږ خدای نه وی خنیم وی یو. باران ته به وایي چې په دوی قوم اونشي، ځمکې ته به وایي چې فصلونه وچکې، فوراً به فصل وچ شي، باران به بند شي، چینو کې خوړونو کې اوبه به بند شي، دی به روان شي. هغه قوم سره چې کمال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به د پسې روان شي، داسې به پسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي، د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي، خلک به دقسې پاتې شي، د لوږې تندې به دا خلک مړه شي. دا یو ابتلا او امتحان دی. واپس به په هغې قوم راشي، څنګه چل دی؟ ما خدای منې؟ څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه؟ مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه؟ هغې به ورته وي او موږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې، واپس موږ له دولت او مال راکا. باران ته به حکم وکړي چې شروع شه، باران به شروع شي، چینو ته به حکم وکړي رازرغونې به شي، کویانو کې اوبه به پیدا شي، بیا به مال ډېر شي. تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي، دا به ورپسې رواني. یو قوم له به ورشي ما د خدای منې؟ هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو. وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې؟ هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې؟ وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جمدي کوم وبه منې؟ دی به یره که دا کار دی که خو مونږ تا بیا خدای منو، زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم مړه دي کار دې را جمدي کړل خو خدای دې منو. وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه، ای به شیطانان خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي. دوی او دا خو مې هغه پلار دی، دا خو مې هغه رور دی، دا خو مې هغه نیکه دی، فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي. جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي؟ ګران کارم نه دی. هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی، ولې؟ ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی، الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي، دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روزي، خلکو له به ترې کرکه ورځي. او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، بل سړی به نه پیژني، په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافر، کافر دا به ورته لیکلي کافر، کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي. خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني، او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي.
یو د کندی مرګري دغه ځای کې ودرېږي چې دا کم بهر نه مرګري راځي هغه دا نور مرګري بره لار ورته سموي چې بره خېږي لغوندې لاندې لږ تنګ دی. نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر مسلمان خو به پیژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی څاروي به مړه شوي دی به ورشي ولې خفه یې جي په مونږ باندې آفت راغلی زموږ څاروي مړه دي ټول که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې هغې وې بلکل دې منو دی به وله هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې د هغې څاروي به ټپي غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی که خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی دا یهودي ښځه و یهودي سړی و د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام یو او فرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي 13 کاله پس به یو بچی وشي 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړاندی اب ډیر بیکاری مور او پلار به هم ته تنګي او هغه بچی چې ودشي نو زړه به بیداري سترګې به ودي وي هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کوم بچی پیدا شوی وي نو پلار به نری وي پوزه به داسې لکه توتی مخوکا او لوړ دنګ به او ردی دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کم شکل نبی علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو خو چې نبی علیه السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه مقه شی لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم وی دی به 13 کاله پس پیدا کېږي د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی خالق دی که بد وی ډېر خطرناک دی ډېر خراب زوی خدای را کړی دی. نو وی د حالت څنګه دی چې دی ودشي څه حالت یې وی چې ودشي نو سترګې ودې وي خوله یې بیداري مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایلي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شوي دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دې موږ نه خبر نشي
او دی ودره چې دنه مونږ سواورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او کدا نه دی د یوې اونې نه ځان پټاو د بلې نه ځان پټاو دغه دجال دی مور د ابن سیاد دی مور نبی علیہ السلام ولید چې ویلې زوی ته आवाज وکړو اے بچیا هغه دی ودرېګه نبی علیہ السلام راغی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا کبه زوی له आवाज نه ورکړي نو مونږ ته پته لګېدې و چې دا دجال دی او کدا نه دی خیر چې را پاسې ده نبی علیہ السلام دې تاسو نه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دی وی چې ودې مسترګې مې ودې ویل مې بیداری وی سینې وی او تختینم په دریاب د پاسا ولار دلته مو د دریاب د پاس یو تخرا تخکاریږي پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت کې تخکاریږي وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر د راضی کنه راضی وی او دو خبرې رښتیا او یو دروغه کله دو دروغه او یو رښتیا وی معاملې در باندې ګډه وډه ده بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما وته په دې لکه سورته دخان پټ ک سورته دخان دا مې لکه ورته پټ ک دغه میغه ګونه که خو دې لکه مې سورته دخان راوسته او تاسو ته کوم وی ما وته چې ښا دا تاسو د نه کوم چې ما په دې لکه سپټ کړی دي وی ما ته چې نور خو نه پیغام هو دخ خو صدخ دخ دې پټ کړی دي نو صدخ دخ دې په دې لکه پټ کړی دي نبی رسول الله ورته چخشا اخسا فلن تعدوا امرك چې تعالی خدای کوم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کوله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کو دا هغه خبيث معلومیږي چې دا سر ته غردم اقوا مردار یکم نبی رسول الله ورته فرمایل اے عمر کدا هغه دجال ني نو وجلو کې څه پیدا ده ولی وجنه یو يهودي ماشوم دی او که دجال وی نو تل د په ملکول قادر نه د ملکول لپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی خبر خلاص شو یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال لا صدا ابن سیاد را سره روان دی نیم را سره مرګری دی وی چې ما سره مرګری دی وی پلار باندې روان یو خبره طریقو وی قافلین مونږ ځان لشو زو دی وی دا سیاره را باندې رااله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي وی بار سو یاره را باندې رااله وی یاره را باندې رااله وی ما ته وی چې مې یریګا اون یریږي ګوري وی ما ته وی چې یاره یو تاسو د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي دا حقیقت ته کنه دی وی ما ته وی دا څه کار دی چې د دجال متعلق پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او تاسو وی دا ګوي کوم چې تاسو د عربو پیغمبر یې ګوره او بیا وته وی دا دالک نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوي کې چې د خدای رسول یم نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو خور روان شو دي امنت بالله ورسوله یو ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبره کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه ایمه چې وی د مسلمانې د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي دا څه ده ایمه چې وی د خود مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته ځم دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پریخري د څنګه دجال یم وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ذکر ای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه دي بچی دې مشي وی دی او د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دعوه کوي بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې هغه فتنه زمانه کې راوځي نو بچی به نه پیدا کیږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد رسول الله مدینه منوره په کوڅو کې یو ځای شو ګور دې نه خو نه پته لګي وی چې لا سره یو ځای شو نو ما وطنیغ نه قتل مې چې لکه تاسو مطالعه خلک دجال وی او پړسید وی دومره او پړسید چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف ناره کړې وی ما وی چې لرانه وته منډه مې کړې نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی د خور و ام المؤمنین مې چې دغه سي ماته چې تم دغه سي خینې بخته ګورې سم شمور نه دې کېږي
بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداري رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو دا بادماری کشتی ونه پاغې کې دا موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسئ او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دی بیا غورځئ وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر زموږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه وموږ او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېدو وی مونږ ته یې وی چې یارېږمه دې خوا راشي وی مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس موږ ورته چې دلته څه کوې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي موږ ورغلو وی چې موږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې موږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی موږ د یو بل نه منډې کړی ویریدو وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم وی بیا مونږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی و یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې خدای مو به ښه تعاون وکړي انشاءالله دا موږ دا کار شروع کړی دی چې خدای پاک یې سر ته ورسوي وی چې یو وخت به چې کې به یو دانه کجوره به مني بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی موږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا په زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څه خبره ترې نورې مو شوې تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلې دی توابه به ما حرامه ده وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلې دوی نه تپوس وکړي ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلې دی نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وله الا وهذه الطوابه وی توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلې دی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به نبی علیہ السلام فرمایي د مدینه منورې په هر یو کوڅه باندې به دو فرشته مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کاروړه باندې وي او مخ بوله بل طرف ته اړی نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع د به خلق مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دغه چې دجال لا شي واپس به خلق گمراهان دي به حیران چې خدای پاکا زو سوکم کم خلق چې مسلمانان پر جهاد میں پیو کو علاقے میں په فتح کړي خدای قرآن بیا دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف نه بیا دجال واړو دی بر راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوس کی پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دوه فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دوه منارو په خوا کې به را کوس شي او دا سر به د وبونه لوندي چې سرخکته کی ساس کی بته بیگی لکه ملغلر غونده او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلر غونده د دې وبو د اساس کی بته زوړندېږي دی برا کوس شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د دې پوز د اساس وزي کنه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مرداريږي او صابه سونه وزي
دا زمونږ ساه خو چې وباسو یو لیشتم نه که نه د ده ساه به دومره ځای ته خوریږي لکه د نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیه السلام به راکوز شي، چې راکوز شي نو مهدي به ورته مصلی پرېږدي چې را مخکې شه. ابویي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابویي نه، دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم. خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو. او صلیب د هغوی عبادت کوي، وی په دې عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی. حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کړي او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي. دجال پسې به وګرځي. مهدي ته وایي لښکر دې را جمع کړه چې ده پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به را لاندې کړي، چې را لاندې کړي عیسی علیه السلام به پې حمله وکړي، به خپله نیزه به ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر. هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ اب ورته وایي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم چې ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته وایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې مونږ ته مخکې نه منلي چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کړي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، دې منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې وایي او وی کوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلي چې خدای یې، واپس به را جمدې کړي. نبی علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به را مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کړي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي. دی به وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیه السلام به لګي چې دجال به مړ کړي. چې دجال مړ کړي عیسی علیه السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیه السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات خوشحاله او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي. دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوسه چې دا خپل مرګري دی کوه تور ته بوځه، یو مخلوق یو قسم دی هغه را خوروم چې هغې سره د جنگ د هېڅ چا طاقت نشته، دی کوه تور ته بوځه. عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه تور کې به دیره کړي. چې کوه تور کې دیره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج را خواره کړي، دا یو ځای کې بند دي. او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی. نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي، هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي، وی یاره بس لږ کارم پکې وکړه او سار له به یې که خیري که نه و. نو چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي. نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و، انشاءالله به ووایي. نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي. نو چې سار راشي نو به یې که نه دی به راخطا شي او دی به داسې وکهم من کل حدب ینسلون، هر لوی ډیری نه او په منډه رواني. دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وري په هغې به راشي. نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي، تږې به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند، نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نی،
ناغي باغ نور مرګو ته چې لکه دلته چې توبه تیر شوی دی ښا زیلون دی دومره به دنیای هغه به صرف شروع کی د دنیا پر مخلوق دنیا کې خو به نور څوک دی عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دی هغه پټ کړي باقی به کافری هغه بملش نو بیا به وایي چېرې د دنیا غا د ځمکې والا خلق هم تباه کړل دا غوا او میخ او ځنګلي حیوانات هر څه به اخري ختم به کی راځي چې اسمان والا خدای سره جنگ شروع نو غشي به بر اسمان تولی نو خدای پاک به ولدوی نصر را واپس کوي تک سره ندی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې ځکه چې ګردو که په دې ګوټ موټ کې څوک پاتې شي دغه وخت کې په کوه تور کې به مسلمانانو بیا ګوره تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی دا تکلیف براشي چې نبی علیہ السلام فرمایي د سلو اشرفون باغوی له یو د غوی سر بهتري سل اشرفه به ورقی خو د غوی یو سر به پیلی خو څوک به نه ورقی ولا وی باندې دومره به تکلیف کې وي عیسی علیہ السلام به خدای ته زاری شروع کړي چې خدای دا پس مصیبت په بل لانجه وړي خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به دا غوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخیږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیہ السلام ته به خدای وایي چې دشمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیہ السلام سره د مرګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دې نه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غش او لیندو باندې به مسلمانان اور بلی بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی نه ایس څوک کلمه گو بنی په مخ د ځمکه د خدای نوم به بالکل ختم شي او داسې جون به یو بل سره تیری لکه دریاب د خره او خرې چې یو بل سره څنګه جون تیری د ځنګل او د ځمکې د سپی او سپي یو بل سره کم جون تیری دقه جون به تیری ایس قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیہ السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي به دې به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغه وخت به الله د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخیږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزیږي الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حيث طلعت چې کوم طرف نه راغلی هم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې را واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده باز د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلیږي اوس د توبې دور دی رونو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري و فریاد وکړئ باز بیا به معلوم ډېر شي خو ټول به کفر وي د خدای نوم باندې څوک پېژني نه الله به نه پېژني نبی علیہ السلام فرمائی کنا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله تر هغه پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې پرې مخ د ځمکه د الله الله نوم اغېښتلی کېږي د خدای نوم چې اغېښتل بند شو فوري به قیامت بیا راځي خیر خلق به لګي څوک به دکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاک به خرڅوي ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بالي څوک به لګي خپل حوض به جوړوي څوک به لګي خپلو سارو له به ګیاګانې ریبي څوک به لګی نوړی به رالي د خپلې خولې ته به اچوي د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور خطو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي چې شپېلی ووایي دې شپېلی سره به د خلقو نه ساګانې والوځي ختم به شي هغه انسان چې نوړی خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به ونه رسي او ثابتې وخېږي هغه انسان چې کپړی ګاک ته خوره کړې ده را اوبې نن غاړې او ثابتې وځي هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه هغه به په هغه خپل خټه وا نه کړي چې ثابتې وځي بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټول ساګانې به وځي په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي
دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلې ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او ارڅه بند، روحونه لاړل، ختم شو. یو مضبوط غلزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې بشي، ختم. ځمکه به داسې والوزي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي، په تاسو خیالي که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ. غرونه به ختم شي، دا سپومې به ختم شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دړې وړې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمدي کی د شام په ځمکه باندې. اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کی، او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې وي چې دا شپېلۍ ووهي، هغه روحونه به تراشي خپل خپل وجود ته به ننوځي، او داسې به دا خلق د خپلو قبرونو نه راپاسي، اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت، د دې به را سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي؟ دا هیڅ چرې نه کېږي. څومره نظام الله پیدا کړی دی، موږ به خدای ته مخامخ کېږو، الله به موږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړی. ورونو دا لوی مصیبتونه، تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فوراً راغلي دي. لکه نبی صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي، مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرمانی به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی، د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړی به د ښځو تابع شي، شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي، هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رزیلان بی، کم چې نیکان خلک یې هغې به د قوم د مشرونو توبه وباسي، هغې به وایي موږ د قوم مشرۍ نالو. او چې کم رزیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداری به د رزیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي. داسې حالات جوړ دي کم چې نبي صاحب فرمایي، او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به. خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کم دغې حالاتو ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی دی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبی علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر ځای خالي دی، هغې کې به دفن کېږي. هم د نبی علیه السلام په شریعت باندې به خپل عمل وکړي.